बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम एजाज यूसुफ ज़ै तासु गोर खपल डिजिटल प्लेटफॉर्म कतुनको په نننوي لوک کې به زه ذکر کوم د آرمی چیف سره چیرمن تحریک انصاف بیرسټر ګوهر او وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور ملاقات کړ دی. په دې ملاقات کې کومې خبرې ډیسکس شوې دي په دې به زه رڼا اچوم. د دې علاوه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو دریم راوند تر سره شوی دی. په دې کې اندرونی کہانی څه ده، په دې کې د نننۍ کہانی څه ده، یعنی مطلب د تحریک انصاف چې کوم چارټر اف ډیمانډ پیش کړی دی او حکومت څه ویلي دي، په دې به هم د خیالاتو بدلون کوم. د دې علاوه بلاول بټو زرداری ته د ډونالد ټرمپ لخوا حلف بردارۍ دستوره کې د ګډون لپاره مبینه دعوتنامه موصول شوې ده او د هغه چې کوم پلویان میډیا ګروپس دي یا چې کوم د بلاول بټو زرداری چې کوم سوشل میډیا اکټیویسټ دي، هغوی پرونه داسې په سوشل میډیا باندې یو طوفاني بدتمیزي برپا کړې ده او وایي چې بلاول بټو زرداری ته د ډونالد ټرمپ لخوا دعوتنامه موصول شوې ده. کتونکو په دې کې حقیقت څه دی، په دې به هم زه خبره کوم. د دې علاوه گورنر خیبر پختونخوا بالکل کومه چې آئینی عهده ده، د گورنر شپ یو آئینی عهده ده، فیصل کریم کونډي ته چې کله دا عهده ملاو شوې ده هغه د دې نه بالکل غلطه فایده اوچته کړې ده او د سیاست نه علاوه او د تنقید نه علاوه هغه بله خبره نه کوي. په پاکستان کې ډېر پولیټیکل پارټۍ دي، په هیڅ چا تنقید نه کوي، صرف او صرف د عمران خان تحریک انصاف او علي امین ګنډاپور د هغه د تنقید نه ده. کتونکو زبر اعظم د ټولو نه اول د آرمی چیف جنرال عاصم منیر صاحب سره بیرسټر ګوهر صاحب او علي امین ګنډاپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې کومې خبرې شوې دي د هغې ټول معلومات خو اگر چې بهر نه راغلي، خو بیرسټر ګوهر د تحریک انصاف چیرمن چې کوم دی هغه دا ویلي دي، بلکې تصدیق یې کړی دی چې د آرمی چیف سره ملاقات شوی دی او په ډېر اهم امور باندې د آرمی چیف سره د هغوی خبرې شوي دي. د هغه وینا وه چې د علي امین ګنډاپور یا بیرسټر ګوهر په خپله چې څه هم اقدام کړي، سیاسي اقدام کړي، د پارټۍ په ایما باندې چې کوم اقدام کړي، نو هغه د عمران خان د اجازت نه بغیر ممکن نه ده. نن اډیالا جیل کې هم د دې ملاقات عمران خان تصدیق کړی دی، ویلي دي چې ما د دې ملاقات اجازت ورکړو. بیرسټر ګوهر هم دا خبره کړې ده چې اډیالا جیل کې صحافیانو سره عمران خان د دې خبرې باقاعده وضاحت کړی دی او عمران خان دا هم ویلي دي چې باتچیت کول یعنی خبرې اترې کول د ملکی استحکام لپاره ضروری دي. زموږ دروازې همیشه د مذاکراتو لپاره کولو دي، خو بل ګروپ چې کوم دی هغوی مذاکرات نه کول. اوس د بل ګروپ نه د هغه حکومت مطلب دی او کنه اسټابلیشمنټ. زما ذاتی رائے دا ده چې د بیرسټر ګوهر د دې خبرې نه مطلب اسټابلیشمنټ دی، یعنی چې اسټابلیشمنټ په مذاکراتو دپاره نه تیارېده. د دې علاوه هغه دا هم خبره کړې ده چې جوډیشل کمیشن په هغه باندې یو سوال وشو چې جوډیشل کمیشن چې تر څو نو جوړ شوي او د دې اولنۍ چې کوم دی بیټک یا میټینګ نه شوي او د هغې وروستو چې کوم دی مونږه د مذاکراتو یعنی د حکومت سره چې کوم مذاکرات شروع دي د دې څلورم راوند لپاره بیا مونږه نه یو تیار. کتونکو دا د نننۍ ورځ د آرمی چیف سره چې کوم ملاقاتونه شوي دا اهم تفصیلاتو. د دې علاوه زه بل ذکر کوم چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکراتي کمیټو په کچ باندې مذاکرات شوي دي. دا د دې مذاکراتو څلورم دور په تیر مذاکراتو کې یعنې په 2 جنورۍ باندې چې کوم مذاکرات شوي په هغې کې تحریک انصاف ته ویلی شو چې ستاسو کوم مطالبې دي، چارټر اف ډیمانډ دی، دې له تحریري شکل ورکړئ، نو د هغې وروسته به په هغې مونږ غور کوو. ننني مذاکراتو کې په باقاعده توګه تحریک انصاف دې له تحریري شکل ورکړی دی او د عمران خان د اجازت باقاعده اجازت وروستو چې کوم دی دې له تحریري شکل ورکړی شو او دغه ګورنمنت مذاکراتي کمیټې ته دغه چارټر اف ډیمانډ وړاندې کړی شو. په دې کې د ټولو نه اول د کارکنانو د رهایه خبره ده. اول پکې دا خبره شوې ده چې په کارکنانو باندې څومره کیسز دي د هغې قانوني حیثیت جایزه دې واخیستلی شي او په دې کې د انساني حقوق چې کوم وایلیشن شوی دی د دې جایزه دې هم واخیستلی شي. د دې نه علاوه په پاکستان کې په میډیا باندې ډېر زیات سینسرشپ شروع دی، هیڅوک کولو ریپورټینګ نه کوي په دغه مذاکراتو کې، په دغه مطالباتو کې د تحریک انصاف دا هم شامل ده چې د دې هم تحقیقات وکړی شي چې ولې په ریپورټینګ باندې پابندي د صحافیان هراسا کولی شي، اغوا کولی شي آیروز او د دې نه علاوه چې کوم سینسرشپ روان دی په مختلف سوشل میډیا اپس باندې او د دې نه علاوه په میډیا باندې چې کوم د صحافیانو هراسګي را روانه ده او د هغوی تنګول را روان دي، اغوایګي روانه ده، نو په دې باندې هم هغوی وایي چې یو کمیشن د جوړ کړی شي او د دې هم تحقیقات وکړي شي. د دې نه علاوه تاسو ګوره چې آیروز په ملک د انټرنیټ د بندش معامله را روانه وي، انټرنیټ سلو وي ډېر زیات، عموما په ډېرو علاقو کې په کلیوالو سیمو کې دغه انټرنیټي سهولت چې کوم دی
دا خو د نشت برابر دی او یا عموما سلو وي. نو هغه وایي بیرسټر ګوهر دا خبره سپیناوی په دې کې کړې دی چې بهی ګورنمنټ ته چې کوم چارټر اف ډیمانډ دوی ورکړی دی په کې یو مطالبه دا هم شامل ده چې په ملک کې ولې انټرنیټ ډاون کیږي یا بندیږي، دا په دې کې په مکمله توګه شامل ده. د دې نه علاوه د کارکنانو رهایی دا بل د 26 نومبر د ټولو نه اهم په اسلام آباد ډي چوک کې چې کوم فایرنګ شوی دی د دې تحقیقات کول غواړي تحریک انصاف او غواړي چې د دې لپاره د په سینیر ججانو باندې مشتمل یو جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي. د دې نه علاوه 9 مئی چې کوم واقعیات شوي دي ستاسو په علم کې ده د هغې هم تحریک انصاف په باقاعده توګه د جوډیشل کمیشن په ذریعه د پلټنو مطالبه کړې ده. د ټولو نه په آخر کې به زه راځم چې بلاول بټو زرداري ته د امریکې مبینه دعوتنامه ملاو شوې ده چې ګنې بلاول بټو زرداري به په 20 تاریخ د ډونالډ ټرمپ په حلف بردارۍ دستوره کې ګډون کوي. کتونکو د دې اصل حقیقت څه دی، امریکې هیڅ چاته هم دعوتنامې لیږلي بلکې مخصوص خلکو ته هغوی دعوتنامې ضرور لیږلي دي، خو بلاول بټو زرداري یا د لیول چې کوم کسان دي هغوی ته بالکل دعوتنامې نه دي لیږلي شوي. دا بیا دوی څنګه اخیستې دي کله چې د ډونالډ ټرمپ د 13 پیره چې کله هغه حلف اخیسته یعنې په 2016 کې او بیا د 2021 کې چې کله بایډن حلف اخیسته، نو په هغې کې داسې شو چې څومره ټیکټونو یعنې په دغه ځای کې د دغه تقریب یعنې حلف بردارۍ تقریب کې ګډون کولو لپاره چې څومره کسان درکارو د هغوی ټول هغوی قیمت لګولو چې د $25,000 نه والي تر د $10 میلیونه پورې چې څوک دا ټیکټ واخلي نو په باقاعده توګه په دغه تقریباتو کې هغوی شمولیت کولی شي. بانګ وایي کتونکو زه به ستاسو په نوټس کې راولم چې جنوري 2021 یعنې کال 2020 کې چې کله د جو بایډن د حلف بردارۍ دستوره وه نو په باقاعده توګه آصف علي زرداري ته او بلاول بټو زرداري ته دعوتنامې راغلې وې. بیا د هغې هغوی تردید وکړه چې موږ ته هېڅ قسمه دعوتنامې نه دي راغلي. دا هغه دعوتنامې دي چې کله کوم چې په امریکا کې په هول سیل باندې میلاویږي $25,000 نه والې تر د $1 میلیون یعنې $10 میلیونه پورې د هغې قیمت کېدلی شي. نو اوس موږ له به دا کتلوي چې بلاول بټو زرداري کوم کیټګري والا ټیکټ اغسته دی. د دې نه علاوه زه به راځم د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ته. هغه د ډېر وخت نه هغه ته زما خیال دی دا زه کور کوم د هغه ټول چې کوم پریس کانفرنس وي یا بیان وي که هر ځای کې لګي نو هغه د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې تنقید کوي. هغه ته بالکل سم کار په خیبر پښتونخوا کې په نظر نه راځي او هغه د خپل آئینی عهدې چې کوم دی ډېر زیات غلط استعمال کوي او داسې پورټری کوي یعنې داسې هغه تاثر ورکوي چې ګنې هغه سره د صوبې ډېر زیات غم دی او د قبایلي علاقې هغه سره ډېر زیات غم دی. دا هغه د پیپلز پارټۍ نماینده گورنر دی کومې پیپلز پارټۍ چې په اول واده وکړه د فاټا د خلکو سره چې موږ به چې کله فاټا زم شو نو موږ به 3% د NFC برخه به د فاټا د تعمیر او ترقۍ لپاره ورکوو. چې څنګه بیا فاټا جدا شو او دا معاملې مخې ته راغله چې به اوس NFC واټ کې پیسې راکوي نو اول پیپلز پارټي وتښتېدله. نو زه وایم چې گورنر خیبر پښتونخوا ته د خپل آئیني عهدې خیال ساتل پکار دي. د تنقید لپاره د پیپلز پارټۍ بې شمېره رهنماګان دي او چې کوم دی د مسلم لیگ نون ډېر بې شمېره مشران دي هغوی تنقید کوي، میډیا تنقید کوي، صحافیان تنقید کوي. نو گورنر د عهدې خیال ساتل پکار دی او گورنر له داسې براہ راست یو پارټي جوړېدل نه دي پکار ځکه چې دا یو آئیني عهده ده او د نیوټرل اوسېدل پکار دي. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د دې وجه څه ده. بالکل پیپلز پارټي خو دا وایي چې موږ په حکومت کې نه یو خو دوی په حکومت کې دي هم ځکه چې په مذاکراتو کې هم یو ځای ناست دي چې کله هم اهم قانون سازي راځي یا چې کوم د قانون خپې ماتېږي یا د آئین خپې ماتولو کوشش وي نو پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره مکمله توګه په یو پیج مانی. نو داسې ښکاري چې ګنې گورنر فیصل کریم کونډي د ځان نه اتاتارټ جوړ کړی وي. اتاتارټ یو وفاقي وزیر دی، منتخب سړی دی، هغه کولی شي. گورنر منتخب نه دی، هغه یو آئیني عهده لري، لهذا هغه له د خپلې آئیني عهدې خیال ساتل پکار دی. دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.